پوښتنه چې د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه، د خلکو فکر څنګه، خیال څنګه دی. اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي، اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي، خپلې درنې وایي. اوس هم د هغه ځای غریب دله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي، شان د خانانو د شملې ساتي. مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي، افسران اوس هم رشوتونه اخلي، سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی. هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسویلو کېږي، اوس هم د مینې د مین زندګي په فریادونو په زبېرګو کېږي. اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي، بهبود غواړي، د مینانو نسبوده کوي، د محبت د سره سود غواړي. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایه زما د لالي حال څنګه دی. چېرته په لار کوڅه کې ښکاري که نه، څوک یې په ښه بده کې ستایي که نه. زما غزلې خو ترې هېرې نه دي، د خپل ښایست سندرې وایي که نه. رښتیا زما هغه یاران څنګه دي، د محبت په لاره سم دي که نه. د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی، په مینه هغسې محکم دي که نه. د هغه کلي نه راغلی میلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه. زما خواري خو اوبه وړې نه ده، زما خوارۍ سزې نیولې که نه. هغه تودې جذبې سړې خو نه دي، ما بلې کړې یوې مړې خو نه دي.